ته د خیره ډرون کار خو نه کېږي ګلم دا دې راورسېدې ته لاسونه ښکاره کوي دې څنګه سره کړي دي هی ظالم هی ظالم هی دې په چیش سره کړله خور کړل لاسونه څه وایه د دې نو څه فایده ده چې تا سره کړي اختر نه دی څه وایه نن د اختر څویمه ده لسمه ده لسمه ده څو ورځې دې ونیولې پنځه ورځې څو دې وخوړلې ته خبر یې د امین میژه ورکه وه بیا پیدا شوه تا دعا ورله وکړه اوس راځه نو زه ستا موټر ته ګورم ولې ولې دغه کې لمونځ نه کوې عیدګاه کې ولې وروره ګل وای په دا عیدګاه کې لمونځ نه کوو وایه ته هغه مسجد له ځو هغه مسجد کې بیا چیش دی درته ته نه کوې دا سره ستا بنده ده مجلس دې خراب دی کومه کیسه ده ماما دی یا نمک ته دی ولې څه وایي غلطه راغلی هغه په تا څه کوي ستا سره په ځل در سره تا ته یو څوک هېڅ نسي وایي ها ای دغه را سره دی مشین بیا به یو ډزه په وکړو اوس درته ځو راځه خپل مونځ نو ته څه کوې بس بیا موټر ته ودرېږه بس زه راځم هلته نه ځې چوټې دې بس وواخسې شپږ سوه خولۍ فرید داود مالوه پټو تو زما کور ته څه وایه صدرۍ صدرۍ ما پرون وه 100 روپۍ لرې په جیب کې واه 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 اوس ما ته څو خرڅ راکړې څو 50 خو لږ دي څو بیا برته غواړې څو بیا برته غواړې ډبلې که سنګلې زه به لمونځ وکړم بیا به راسم صحیح دي بیا به تا ته د اختر مبارکي هم درکړم ګل سي دي وروره عیدګاه له نه ځي ورته وروره وایي نېږ څوک راغلی دی وایي زما د هغه سره نه لګېږي همالې صحیح دي رش بیخي ډېر دی بیخي ډېر زیات موټران ولاړ دي اوس هم خلک را روان دي نو لمونځ لا نه دی شروع سوی